د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو نن بیا موږ تاسو سره شیر کوو د افغانستان او د روس حوالې سره یو خبر دا دی چې د ایران په مرکزی ښار تهران کې د روس امبیسي د مخکینی پخوانی د افغانستان چې کوم فوجیانو هغه د برتی کولو یو هڅه روانه کړې ده چې دوی به د افغانستان هغه فوجیان د ځان سره کوي د ځان سره به برتی کوي چې دوی به د یوکراین خلاف جنگيږي د حوالې سره چې کم د افغانستان د سابقه د فوج چې کم تنان وو هغه ته به دوی $1.5 د میاشتې معاش ورکوي. کم چې جرنیلان کارنیلان وو کم کمانډران وو هغه به زیاته لږ دوی ورته یخي ده. خو بهرحال دا چې دغه کسان که روس ته لاړل د روس فوج سره ملګرتیا وکړله د یوکراین خلاف وجنګېدل کال پس د دوی وینا ده چې دا د روس نیشنلټي به هم دوی ته میلاویږي او چې کم د ژوند نور سهولتونه دي هغه به هم دوی ته ورکوي نه صرف فوجیانو ته چې کم د دې کمانډران دي هغې ته هم داسې خبرونه راځي چې اوس په ګڼ شمېر سره د روس د امبسۍ ته دغه د افغانستان سابقه چې کوم فوجیان وو ځي او برتۍ لګیا دي دوی دا وایي چې 100 تنان چې پوره کېږي نو سره د یو کمانډر نو هغه به دوی لګي روس ته او هغلته به باقاعده دوی د یوکراین خلاف جنګ کوي. ګرانو قدرمنو چې دې حوالې سره نور هم کم اپډیټس راځي موږ به تاسو سره شیر کوو. وحدت نیوز سره اوسئ.